السلام علیکم ملګرو. د الله تعالی عذابونه به ولې نه راځي؟ الله تعالی به موږ نه ولې نه خفه کېږي؟ موږ مسلمانان په دې خپلې مسلمانۍ باندې بالکل داسې یو چې لکه بې پروا یو، مکمل دا مسلمانان بې پروا دي. پرون په پېښور کې کوهاټ روډ باندې چې دی یو مسجد دی او په حجره کې مسجد دی. دا مسجد دی بالکل، او دلته حجره ده. نو په دې مطلب په دې حجره کې دا مسجد دی. نو مسجد کې سره دغلته د واده پروګرام دی، د بل څه پروګرام دی، اجراګانې راوستې دي او دلته چې دی ګانې لګولي دي او ښه تیز پروګرامونه یې کړي دي. د الله تعالی نه یره پکار ده. سخت دریځ او سخت زړه والا چې بالکل مخامخ د تصویر کې تاسو وګورئ، بالکل مخامخ جمعات دی. دلته چې د اجراګان ګډي کې ولته غانې لګېدلې دي. د الله تعالی د عذاب نم داخل نه کېږي، الله تعالی د قهر نم داخل نه کېږي. الله تعالی د صبر ډېر زیات دی. ګنې په دغه خلکو باندې د ځمکه شکېدل پکارو چې ځمکه پشکېدلې وي، الله پشکولی وي، کته سره د هر څه تللی وي، بې کلمې او بې د مسلمانۍ د دې دنیا نه تللی وي. خو الله تعالی صبر ډېر زیات دی. دغلته دومره مسلمانان نو چې بالکل ورته ویلی وی چې دا خلک دومره د قانون او دومره د اجراګانو قانونه دا خلک دومره مجبوره دي چې په موبایلونو کې خو شپه ورځ ګوري. دومره مجبوره دي چې مخامخ مسجد دی، مسجد دیوالونو ته تکیه مول ده او دلته اجراګان لګېدي. په تصویر کې تاسو ته ښکاري اجراګان لګېدي، ګډېږي، ګډاګانې کوي او دلته چې دی ټیپونه لګېدلي دي. نو د الله تعالی د قهر نه، د الله تعالی د غضب نه یره پکار ده. دا دلته دومره مسلمانان چې ورته ویلی وی چې دا کار مه کوئ، دلته چې د بل ځای ویسئ بیخي بالکل کوئ مه. مخامخ جومات دی، مسجد دی او دلته تاسو داسې کار کوئ. نو څومره چې موږ تاسو باندې تکلیفونه دي او موږ تاسو باندې سختې دي، همدغه زموږ ستاسو د عملونو د وجې نه ستونزه په دغه شان دي. زموږ صدقې نشته، زموږ زکاتونه نشته، زموږ خیراتونه نشته دي، زموږ داسې د ګاونډ سره صحیح تعلقات نشته دي. څومره پروګرامونه چې دي زموږ ستاسو د خپلو وجو نه خراب دي. الله تعالی دې موږ تاسو باندې خپل رحم وکړي او دغه کار چې چا هم کړی دی الله پاک دې وشرموي، الله پاک دې په شرمونو باندې وشرموي، الله پاک دې هلاک او تباه کړي چې د جومات مخامخ او یا په مسجد کې یا مسجد سره خوا کې به دی دغه کار کوو. په کار دغه ځای کې انتظامیه والا، په کار دغه ځای کې پولیس انتظامیه والا راغلی وی، دغه خلک یې بند کړی وی، هغې پسې چا ټلیفون کړی وی چې راشه دلته مسجد خوا ته. که چا نه شو بندولی نو د پولیس په زور باندې به د الله نه خواست هم دا خلک نه هېرېږي او د خلکو نه هم نه هېرېږي. د پولیس په زور باندې به دا خلک بند کړی وی او دغه د مسجد خوا ته به دغه ناچ ګانا دغه پروګرام دغه به نه کولی. دغه به د پولیس په زور باندې بند کړی وی چې د مسجد خوا ته د الله د قهر نه وېرېږي، د الله د عذاب نه وېرېږي. خو دا خلک د الله د قهر او د عذاب نه وېرېږي، هغه بس روان ژوند دی، بس روان کړی دی. خو دغه خلکو باندې د الله قهر چې راغلی وي، د الله غضب پرې راغلی وي، نو دغه به ډېر زیات ښه وي او لعنت ویل کېږي په دغه خلکو باندې چې د مسجد خوا ته دغه شان پروګرامونه څوک کوي. د ویډیو کتلو ډېره مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ. نور ښه وخت ولرئ. د الله په امان.